ومن سلك طريق يلتمس فيه علما. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم یو سړی دی د علم د زده کړې دپاره په یو لار کې ولاړی، د الله د دین د زده کړې دپاره، د قرآن د زده کړې دپاره، د دین د یو مسلې د زده کړې دپاره یو سړی له خپله کوره له خپله ځایه راوتې ولاړی. مختلفې شعبې دي د دین، د مدرسې ته ولاړی د دین د زده کړې دپاره، مسجد ته ولاړی د الله د دین د یو حکم د یو مسلې د زده کړې دپاره، په تبلیغ باندې ولاړی د الله د دین د زده کړې دپاره، یو خانقاه ته ورغلی، یو نیک و صالح سړي سره صحبت وکړي د الله د دین د زده کړې دپاره، او یا یو سړی نور د الله د دین په امورو کې، په جهادي امورو کې یو سړی ولاړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې خاص هغه څوک شي چې د الله د دین زده کړی مقصد وي. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه. الله به د جنت لاره درته اسانه کړي. دا دونه مهمه خبره ده. دین زده کول دا ډیر مهم دی. چې ستا دین زده یې نو بیا ته دا دین کولی شي، چې نه دی زده بالا به نو بیا ګډې وډې خبرې. دین زده کول ډیر مهم دی د مؤمن دپاره. په دین باندې ځان پوه کول ډیر مهم دی. د دین په زده کړه کې الله رب العزت د جنت لاره درته اسانه کړي. بس مختصره خبره ده. څه معنی؟ الله به دې جنتي کړي. ولاړې د دین د زده کړې دپاره ولاړې، تبلیغ ته ولاړې، مدرسې ته ولاړې، هره لار چې تا ته در معلومېږي د الله د دین د زده کړې دپاره، الله به د جنت لاره درته اسانه کړي. یعنې الله به دې جنتي کړي. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت الله تعالی. نسته یو قوم چې دوی د خدای په کورو کې په یو کور کې سره راټول شي، لکه نن موږ او تاسې په دې کور کې سره راټول یو، صرف د الله د دین په نسبت باندې. دلته نه پیسې تقسیمیږي، نه ډګریانې شته، نه دلته زموږ ذاتیات شته. زه د یو امام او د یو خطیب په حیثیت باندې، تاسې د مقتدیانو په حیثیت باندې بس د جمعې د لمانځه د ادا کېدلو دپاره سره راټول شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي کله چې د مؤمنانو یوه ډله سره راټوله شي د الله په کورو کې، په یو کور کې، د دوی دلته څه مقصد وي؟ یتلون کتاب الله، د دې مقصد دا چې د الله کتاب دلته سره تلاوت کړي. ویتدارسونه بینهم، یا د الله قرآن او د الله کتاب یو بل ته سره وشي، سره زده کړي. الا نزلت علیهم السکینه، الله رب العزت خاص قسم رحمت چې نوم یې د سکینې دی، او په دې رحمت باندې الله د زړه غم او د دماغ خفګان د انسان څخه پورته کوي. د رحمت الله نازلوي. د قرآن د درس، د قرآن د ویلو مجلس دی، زرالم صرف په دې سره یو ځای کېږي چې موږ قرآن سره ووایو او یا قرآن سره زده کړو. د الله په کور کې، په یو کور کې سره راټول شو، نو الله رب العزت یو رحمت نازلی، د هغه نوم دی السکینه. بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي وغشیتهم الرحمه، بیا د الله عام رحمت پر دې خلکو باندې نازل سي، عام سي، زیات سي، ډیر سي، او دا رحمت پر دې خلکو باندې داسې وغوړېږي. د ټولو ښه مثال یې داسې دی، دا خلک په رحمت کې داسې پټ سي لکه سړی چې په ډېرو اوبو کې ځان واچي. داسې د الله رحمت پر دې خلکو باندې رانازل سي، او دا رقم د خلک کې پټ سي. وحفتهم الملائکة، او دریم انعام الله رب العزت و دې قوم ته بیا دا ورکوي چې د فرشتو یوه ګیره ور باندې را جوړه سي، او د فرشتو یو لویه ډله ورته راسي، او دا قوم د فرشتو، دا ډله د فرشتو الله پیدا کړې وه دې ته ده چې دوی په دنیا کې پر هغو مجالس پسې ګرځي چې هلته د الله د قرآن تلاوت کېږي، او یا د الله د قرآن زده کړه یو بل ته کېږي. نو الله رب العزت فرشتو دا خاص ډله د خاص رحمتو سره الله ورته راواستي، پر دې باندې شاوخوا ودرېږي، ګیره ور باندې واچي، شاوخوا ور باندې راوګرځي. وذكرهم الله في من عنده، څلرم انعام الله رب العزت و دې خلکو ته په دې باندې ورکي چې الله رب العزت د دې خلکو ذکر بلا کیفه د هغو مقربو او لویو عظیمو فرشتو مخ ته شروع کړي چې کوم د الله رب العزت د شان سره مناسب له الله سره دي. لوی غټي مقربي فرشتې، عظیمې فرشتې، لکه جبرائیل علیه السلام، لکه میکائیل علیه السلام، لکه اسرافیل علیه السلام، لکه عزرائیل علیه السلام، د دې مجلس د خلکو ذکر الله جل جلاله بلا کیفه د الله له شان سره مناسب، د دې خلکو ذکر الله رب العزت هغو سره وکړي.
دا د دین د قرآن د ویلو او یا د قرآن یو بل ته د ورزده کولو د درس ترجمه درس تفسیر او دا رقم د قرآن سره تړلي مسائل دا بیانولو په دې مجلس کې دونه برکت دی. کوشش زما ورونه دا وکړي چې په داسې مجالسو کې خامخا کښېنئ. دا زموږ او ستاسې ضرورت دی. دا زموږ او ستاسې مجبوري ده. زموږ ایمان الله د قرآن په ویلو باندې زیاتوي. زموږ ایمان الله مضبوطه کوي په چیش باندې؟ د قرآن په درس باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په درس باندې. دا مجبوري ده. داسې نه دي چې هر ځای ملا بالا خالق خپل طبیعت په تی سموي چې بس د ده زده دي ژر ژر اغستی او مخ ته ژر ژر لمبر تیر. دا رقم نه ده. دا مجبوري ده. دا ضرورت دی. دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوله، خپل صحابه کرام به یې کښېنوله، بیا به دا درس ورکوي او دوی به په خپل مابینځ کې ناست وو. بیا دا په قرنو قرنو په سلسلو زموږ او ستاسې در زمانې راورسېد. د ټولو ښه بیان خطبه ده. خطبه عربي ده. زموږ خلک عجم دي، په دې پوهېږي نه چې مولوي صاحب څه وایي. دا خو ټول بیان دی خطبه، او خطبه کېږي د دې دپاره. نو زموږ علماو د خپل امت یا د خپل قوم یا د قبیلې د اسانۍ دپاره، د سهولت دپاره، د دوی د پوهې دپاره، د دوی غم ورسره دی، نو مختصر بیان ورته وکړي په پښتو باندې. یا د هغې ژبې څه ضرورت دی.